په عراق کې حکومت ضد احتجاج پر مهال نشټو کې لږ تر لږه 19 مظاهرچیان وژل شوي دي. د صحت او امنیت څانګې سرچینو ویلي دا کسان د دوشنبې په ورځ په کربلا او ناصریه کې د عراق امنیتي ځواکونو لخوا پر مظاهرچیانو په څو ډزو کې وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان ویاند روپرټ کولوایل د سهشنبې په ورځ په جنیوا کې د خبري غونډې پر مهال د وژنو د پلټنو غوښتنه وکړه. موږ پر چارواکو غږ کوو چې د زور کارولو، د روانو وژنو او زخمیانو په اړه پلټنې وکړي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دې مانخیز مذاکرات وکړي. په عراق کې د اکتوبر له پیله د درغلیو، بیروزګارۍ او بنیادي ولسي خدماتو د کمی پر ضد خلک احتجاج کوي. د سعودي عرب د سرمایه‌کارۍ کلنی کانفرنس د سهشنبې په ورځ په ریاض کې پیل شو چې پکې 6,000 کاروباریان او د هیوادونو مشران برخه اخلي. تیر کال د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې د وجې د نړۍ ګڼ شمېر کاروباریانو مشرانو په دغه یو کانفرنس کې د احتجاج په توګه له ګډونه انکار کړی و. د ترکیې لامبوزني په کنګلو اوبو کې په غوپې وهلو سره نوی ریکارډ جوړ کړ. 34 کلنې سکیها ارکومن 100 متره لامبو بغیر ساه اخیستو او شو خوځولو ووهله.